برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې ښایسته دروغ ویل دا په شریعت له نظره څخه څنګه دي. محترمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څخه روایت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باره ویلي وایي کل الکذب یکتب علی ابن آدم، هر دروغ پر انسان ته لیکل کېږي. ما چې وله دروغ و الرجل یکذب فی الحرب، په جنګ کې دروغ وایي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په ان الحرب خدعه، حرب چې دی جنګ هغه فریب دی. دشمن ته دا ووایي چې موږ تاسو جنګ نه کوو، بل وخت پر کافر باندې جنګ وکړه، حل غلط کړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي والرجل یکذب المرأة فیرضیها، سړی خپل ښځې ته دروغ وایي راځي. انا یو کللی په شپو باندې کللی، په کار پسې کللی، نور ښځو خو دغه عادت وي، وایي شپه ورځ به ته زما څنګ ته ناست یې. باره که پر دې ګران وي که نه وي ګران، بس د دې عادت تا دی ورته دلې کښېنه. نو ته ورته داسې ضرور کار مې و دا چې زه نه یم راغلی، نو بس په دې وجه باندې نو خوشحاله یې که دروغ ورته وایي څه مشکل نه لري. دا د خپلې ښځې زړه خوشحاله کول، دا ور دروغ ورته راواسو په دې صورت کې دغه ښځه خوشحاله کول. موږ اوس په هسې په تروې تنده باندې انسانان ورسره ګرځي لکه ښځه چې د ده بنده وي. نه، دا ستا ښځه ده، باید زړه یې خوشحاله وساتي او مینه او محبت ورسره وکړي. او بل علما کرام وایي دا لفظ پر ښځه سطح شوی دی، خو له دې څخه که سړی مینځه یي او دغه رنګه وایي که چیرې د یو سړي هغه اولاد وي، اولاد ته دروغ ویل هم وایي د دغه حدیث لاندې راځي، څه مشکل نه لري. صادق لامرأته وغیرها، لکه لور او منځه دغه رنګه مثلا لور ته دې شو وعده کړي یا دې نه دي ورته راوړی، خو به دې که وایم او بس تا سره سیر سو که نه ما خو بیخي درته راوړی. نو دغه هغه څه شیان دي چې هغه د مؤمن د زړه د خوشحالۍ دپاره وي او د یو غټ اسلامي مقصد دپاره وي، لکه صلح د مسلمانانو په مابینځ کې دوه سره اخته دي، ته یې وایه وته ورسه، دوه نفره سره په جنګ دې نه سره جوړېږي، تا یې وته ورسه پلانکی خونوالا په دې باندې پښیمانه سوی وایي بد مې وکول، او بل ته راسې دا بل وایه یاره بل خو بیخي داسې نرم سوی و، سیس یو هر څه چې وایه دوی سره برابر که جوړه. ګوره دغه مصلحت دپاره دروغ درته راواسو، د جنګ دپاره د اعلا د کلمت الله دپاره دروغ درته راواسو، او دا چې د خپلې ښځې زړه لاسته راوړي د دې دپاره دروغ درته راواسول. په دې کې شرام محترمو څه مشکل نشته. د ملا نصرالدین چانګ کوي، ملا نصرالدین وایي دوه ښځې درلودې، نو باره شنه دانه دوې شنې دانې راخستې، وایي ویې ته په لاس کې ورکړله، دا ستا ده ګوره، دا بل څه یو ښکاره نه کړه، بل ته یوه دانه په لاس ورکړله، وګوره دا مې تا ته راوړې ده په څونه غټ قامت باندې. احتیاط کوو چې بله در خبر نه چې که در خبر سمام له کور په باسي. نو د ښځو خامخا بنې دي جنجال کې، نو یوې به زه پر ګرانه یم، بل زه پر ګرانه یم، نو به ده ته سره راغلې چې پر تا باندې کومه یوه ډېره ګرانه، نو بس قیمت زما شنه دانه ورکړې ده هغه را باندې ګرانه ده. ماره به هره یوه په خپل ځان کې خوشحاله شي چې ولا شنه دانه خو له ما سره ده. نو داسې د ملا نصرالدین کیسه هم وایي ورسره کوئ، بس خوشحاله کوی یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا داسې طایفه ده کږه پښتۍ دي، قیمته یې کړپ ماته به شي، ماره به نو یا طلاقه یې یا لکه پښتانه وژني به چې صدقه یې، او که دغسې پر کږوالي باندې پرېږدې بارانو بیا دا نه په پتلانه ولکه درته وشرمېږي، نه په نور بیا هیګل وي ولکه درته وشرمېږي، بس راګرځئ بیا راګرځئ به. کله خشم ورسره کړی، کله دعوه کړی، پټ که دربي له کوره وتلی، دا داسې حکمت به چلوي، دا تر جنته پورې ګزاره وکړي، په جنت کې بیا دغه ښځې سمیږي. په دنیا کې خو الله په قرآن کې ورته ویلي دي ان کیدکن عظیم، ستاسو فریب ډېر غټ دی، او د شیطان و فریبو ته الله ویلي دي چې د شیطان فریب هغه کوچنی دی، عظیم نه دی. نو الله جل جلاله دې رحم وکړي، الله دې مو له دغه د الله د مخلوق سره په خیر تر د آخرته پورې تر د قبر پورې
ورسي نه ولا که وچه ډوډۍ ورسره خوړل کېږي نه ولا که لنده ډوډۍ ورسره خوړل کېږي که ښه ښځه وي که بده ښځه وي تاسې سیرت د دې نساو د ښځو وګورئ بیبي عایشه صدیقه رضیالله عنها په دې منو کومه ښځه بیا خیر و بهتره سي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور د رسول الله صلی بیبي ده حفصه رضیالله عنها چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه لور ده د رسول الله صلی مبارک هغه بیبي ده فاطمه رضیالله عنها چې د رسول الله صلی لور ده او د علی رضیالله عنه هغه ناموس دی بیبي ده د دې چې سیرت سړی وګوري چې رسول الله صلی مبارک سره دی په بعضې وخت کې بیا داسې چمونه وکړو چې هغه به نه و مناسب اهلا کې دوی زموږ من دي الله دې موږ د دې په اولادو کې احسان نو محترمینو کوشش کوئ له ښځو سره بس حکومت عملي که چا ګزاره ډېره ورسره خرابه وه هغه بیا ما سره په شخصي کې رابطه ونیسي انشاءالله داسې عملي طریقې هم بعضو خلکو تور ښوولي دي خورا ژوند برابر کړی دي یو وخت یو شاګرد و ډېر په تکلیف و قریب دې ته و چې دا ښځه طلاق کړي نو بیا ما داسې څه دی د ګپې په طرز باندې هم دا خبرې ورو ښولې چې ته نو دی وکړه ته نو دی وکړه هلته به نفس شیطان ډېر درته وایي چې ته نو تر څو دا خبرې کوې نو اوس یې داسې ښه ژوند دی چې همیشه ما ووینم خاندې وایي زما دې ژوند را برابر کړي الله دې ستا قبر برابر کړي حدیث رقم 6276 صفحه لسم فیض القدیر شرح د جامع صغیر جلد نمبر 5. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید.